د ژوندون په هر قدم به بیقرار وي، د ژوندون په هر قدم به بیقرار وي. څوک وهلي چې د مور او پلار ازار وي، چې څنګه چې خټه په دیوار لګیږي داسې د سوي زړه ازار لګیږي. او یوازې ما باندې د ځان نه ګران دی، که ښه په هر چا باندې یار لګیږي. او د ملنګانو چیړل نه دي پکار، خطا یې چیرته بیا ګزار لګیږي. او په ما چیرې د رقیب داسې لګي لکه چې مالګه په پرهر لګیږي. او اصرار چې کله خپل منزل ته رسي ورته د عمر انتظار لګیږي. زه امتحان واخله چې زه پکې پاسېږم که نه، زه امتحان واخله چې زه پکې پاسېږم که نه، ځان مرور کړه بیا مې ګوره چې ژړېږم که نه. زه امتحان واخله چې زه پکې پاسېږم که نه، ځان مرور کړه بیا مې ګوره چې ژړېږم که نه. چې پخواني یادونه راشي د کټ خواله زما، چې پخواني یادونه راشي د کټ خواله زما، ما ته خو ډېر یادېږي تا ته به یادېږم که نه. خیر څه خبره نه ده، خیر څه خبر نه ده خو بیا د پاره فکر کوه، خیر څه خبر نه ده خو بیا د پاره فکر کوه، څنګه چې ته په خفه کېږې داسې زه یم که نه. او غزل ده چې د ژوندون په هر قدم به بیقرار وي، د ژوندون په هر قدم به بیقرار وي. څوک وهلي چې د مور او پلار ازار وي، د منزل په لار به ځي نه به رسېږي، د منزل په لار به ځي نه به رسېږي. اختیار کړې که څومره لنډه لار وي، د هغو خلکو نظر به مخکې لګي، د هغو خلکو نظر به مخکې لګي. چا خوړلی چې ګزار پسې ګزار وي. نظریه شیرخیل صاحب، نظریه چې موسم غوندې بدلیږي، ځان ترې لرې ساته سم د لارې مار وي. د اصرار د سوال جواب ترېنه راوړه، پروا نه کړي که اظهار وي که انکار وي.